جوړ په خیر، سهار مو نیکمرغه، د چای څښلو وخت دی. افغانستان اوس پاکستان ته په هر ډګر کې جواب ورکوي. داسې جواب چې کله هم پاکستان تمه نه لرله. تېره ورځ د امیر خان متقي اوږده خو له مهمو اړخونو ډکه وینا د پاکستان دپاره یو سور څراغ و. پاکستان په خپله پالیسي کې نرمښت راوستی دی، د ډیپلوماسي لاس یې راغځولی دی او هڅه یې دا پیل کړې ده چې ګواکې که وکړای شي چې بیرته حالات پخواني حالت ته له افغانستان سره ورسوي. خو د امیر خان متقي ټول کانفرانس ټوله وینا که وکتله شي چې ما وکتله، په دې کې د پاکستان ته د لاس نه ورکولو خبره نه ده سوې، بلکې تایید او تاکید سوی دی چې هو دا دواړه هیوادونه باید د ډیپلوماسۍ لاسونه یو بل ته ورکړي، اما په شرایطو اما په سیالي. دا هغه نکته ده چې له طالبانو څخه تمه ورته کېده، دا هغه نکته ده چې افغانان یې د طالبانو څخه غواړي. خو د دې اوږدې وینا ځینې مهم اړخونه دا و چې یو خو امیر خان متقي د خپله تیره وینا ریپیټ کړله، بیا یې هماغه غوښتنې یو په بل پسې اوډلې د پاکستان د وزیر خارجه په وړاندې کښېښودلې، یا د پاکستان د حکومت په وړاندې کښېښودلې، یا د افغانستان له ولس سره شریکې کې. مطلب یې دا دی چې ګواکې افغانان یا د افغانستان حکومت تر خپلو غوښتنو نه دی تیر، که تاسو د ډیپلوماسۍ لاس هم راوغځوي. بله دا تمه دا کېدله، پاکستان دا تمه لرل چې امیر خان متقي به په ننني مجلس کې یا د افغانستان حکومت ښایي د لاریو د خلاصون غوښتنه وکړي، خو د لارو د خلاصون غوښتنه هم نه ده سوې. ولې نه ده سوې؟ ځکه نه ده سوې چې د افغانستان حکومت له پاکستان نه ضمانتونه غواړي چې که لاره خلاصیږي په ضمانت دې خلاصه سي، او دا ضمانت باید ډیر قوي، مضبوطه او پیاوړی وي چې اشاره د ملګرو ملتونو خواته ده چې بیا د جنګ، جګړو، شخړو او جنجالونو پر مهال باندې بند نه سي. هممهاله امیر خان متقي یو دا اړخ هم راوڅېړه چې پاکستان ته یې ډیر په زغرده ول چې په کور دننه او له هېواده بهر افغانان د پاکستان په وړاندې ولاړ دي، او پاکستان چې هره تیروتنه کوي هغوی ته جواب ویل کېږي. هغه په بهر کې هم ځینو برخو ته اشارې وکولې او په کور دننه یې هم دا یادونه وکړه او ویل چې تر 10 میلیونه زیات افغانان د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې اوسېږي، خو دا ټول د پاکستان په وړاندې ودرېدل. نو د دې سره مهاله یو بل تر ټولو مهم ټکی د امیر خان متقي د وینا دا دی چې هغه وایي چې د ډیورنډ پر کرښه پرته غرنۍ سیمه چې پاکستان هلته شخړې لري او پاکستان یې په زور نسي کنټرولولی، د دې سیمې د کنټرول لپاره پکار دا دی چې پاکستان له خپله توان او طاقته کار واخلي. د امیر خان متقي خبره کلیر کټ دا وه چې تاسو له خپلو خلکو سره خبرې وکړئ، مذاکرات وکړئ، په مذاکراتو یې کنټرول کړئ. ولې په جنګ نه کنټرولېږي؟ هغه ویل چې 20 کاله کېږي چې ټي ټي پي هلته مشکلات لري. د امیر خان متقي یوه بله مهمه خبره دا هم وه چې ویل که چیرته پر ټي ټي پي باندې له دوی سره خبره کېږي، دوی د بلوڅ ازادي غوښتونکو خبره راوړي د افغانستان خواته، که د بلوڅ ازادي غوښتونکو په تړاو باندې خبره کېږي، دوی د مهاجرو خبره راوړي پر میدان باندې کېږي، که د کډوالو پر سر خبره ورسره کېږي، دوی لارې بندې کړي. یا مطلب دا دی چې پاکستان له افغانستان سره یوه لاره نه وړي. د امیر خان متقي په خبرو کې دا واضح ولو خپل قوم و ملت و وطن و خلکو ته او پاکستانیانو ته هم دا میسج ورکړه چې ګواکې که تاسو پر خپله لاره سم لاړ نسي، زموږ دریځ همدا دی، او همدا دریځ افغانان له طالبانو غواړي. د خواله رسنیو کې او په افغانستان کې دننه له افغانستانه بهر یو کمپاین چلیږي، هغه دا چې لارې مه خلاصوئ او تر هغو یې مه خلاصوئ چې تر څو پورې لږ تر لږه د پنجاب هغه میوو ته مارکیټ د مارکیټ نه وي وتلی. که څه هم د لارې په نه خلاصون به ډیر پر پنجاب تاثیر ونه لري، ولی پر خیبر پښتونخوا باندې ډیر زیات تاثیر کړی دی چې هلته هم لویه برخه پښتانه اوسېږي. هغه پښتنو بیا دا غوښتنه هم کړې ده، خو په زغرده هلته موجود پښتانه ګوندونه لکه عوامي نیشنل ګوند، لکه ANP د پښتونخوا ملي عوامي پارټي، لکه PTM، هغوی په زغرده احتجاج د دې لارو د خلاصون دپاره نه دی کړی. خو
که چیرته دا لارې نور هم باندې پاتې سي د خیبر پښتونخوا اقتصاد به ډیر وځپل سي، ځکه ډیرې کارخانې هم د خیبر پښتونخوا د موجودې وي، هغوی له کاره لوېدلي دي. نو دا یو اړخ و چې امیر خان متکي ودوی ته وریاد کوي. ولې یو بل ډیر مهم ټکی تاسو به پام کړی وي یا به م نه وي کړی، د متکي صاحب په دې کنفرانس کې موجود و. په لومړي ځل افغانانو و پاکستانیانو ته مشوره ورکړه چې خپل خلک په خپله کنټرول کوي، له سیاسینو سره مو اړیکې سمې کوي، د مذهبي سیاستوالو سره مو اړیکې سمې کوي. نو دا هغه خبرې دي چې پاکستان یې تمه نه لرله. اوس به څه کیږي به دا چې پاکستان خو به لارې خلاصي، ځکه پر پاکستان باندې دننه بوج دی، د پاکستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی. او امیر خان متکیم په خپلو خبرو کې دا یادونه بیا وکوله چې پاکستانی سیاستوال داسې نه دي و محدوده کړی دی چې هغوی د افغانستان او د پاکستان د اړیکو د خرابولو کوشش کوي. خو داسې تر ډیره بریده کیدای شي د امیر خان متکي له دې خبرو سره افغانان موافق ځکه ونه اوسېږي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې په مجموع کې کله هم نه غواړي چې د افغانستان یو آزاد افغانستان وي، پر خپلو پښو ولاړ افغانستان وي، او د افغانانو دپاره د پردې پت او عزت خوندي افغانستان وي. نو دوی همیشه دا هڅه او کوشش کوي چې افغانستان محدود، په جګړه کې ښکیل، په مشکلاتو کې ښکیل وویني. همدارس دا دوه خبرې چې ډېرې خوندورې د امیر خان متکي صاحب تر خوله راووتلې، هغه دا ولې چې یوه د امریکا پیښه چې امریکا کې د کړي کس جرم فردي دی، هغه په افغانانو هیڅ اړه نه لري. دا رښتیا هم د افغانستان د نن حکومت یا په افغانستان کې د نن خلکو باندې هیڅ تاثیر نه لري، اما په بهر کې د کډوالو لپاره ډېرې لویې ستونزې جوړولی شي. که څه هم د وزیر د خارجه په صفت باندې د ده له لورې دا خبره ډیره شوه چې یادونه یې وسوله، په کار دا اوس طالبانو ډیر تر دې د مخ هم پر دې خبره باندې بحث کړی وای. خو ډیر امت درست امت چې متکي صاحب پر دې وژغېدی کور آباد. ولې د تاجکستان خبرې ته په اشارې باندې ویل چې ځینې قوتونه موجود دي چې هغوی په سیمه کې ناامني راوستل غواړي، په سیمه کې تعلقات او اړیکې خرابول غواړي، چې اشاره بیا د پاکستان ولور ته وله. په تیرو ویډیوګانو کې ما دا خبره یاده کړې وله، ویلي مو چې تر ډیره حده پورې د پړې ګوته د تاجکستان د بریدونو ده او پاکستان ته نیوله کېږي، ځکه په دې بریدونو کې ډیره ګټه پاکستان کوي. پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې یو بل پروجیکټ له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړي، چې تر اوسه پورې لا جواب ورته منفي دی. ځکه ورته منفي دی چې تاجکستان هم په دې پوهېږي چې په دې برید کې د افغانستان ګټه نشته، چین هم په دې پوهېږي چې په دې برید کې د افغانستان ګټه نشته. نو که دا برید د سیمې نورو استخباراتو یا ایران یا د روسیې استخباراتو یا د چین استخباراتو پلان کړي، دا خو امکان نه لري، ځکه د هغوی خو بیخي ګټه نشته پکښې کې. نو د دې برید ګټه مخامخ و پاکستان ته رسېږي، او پاکستان غواړي چې په سیمه کې خپل خواخوږي، خپل ملګري رازیات کړي، او دا وښیي چې ګواکې طالبان د ترهګرۍ پر لور باندې یو بل ګام اخلي، یا طالبان ملګري کېږي د ترهګرو، یا د افغانستان خاوره استعمالیږي د نورو خلاف. خو هغه اطلاعات چې تر ما پورې را رسېدلي دي، دم ګړی به تفصیل ته زه نه ځم، طالبان تر ډیره ځایه پورې د ترهانو تر ترهانو پورې رسېدلي دي. یعنی تر ډیره حده پورې د طالبانو له لوري کېدای شي ژر اعلان وسي، کېدای شي وروسته وسي، خو طالبان واغه خپل چې څه هدف واغه ځای ته رسېدلي دي چې دا خلک به رسوا کړي او کېدای شي راویې باسي، کې بیا پټ نه کړل یا پټ روونه سپارلو پاکستان ته. نو دا به راووځي. یو دا ډیره مهمه مسله ده. بل د مخدره توکو مسله، امیر خان متکي ډیر په زغرده د نړیوالې ټولنې پام و پاکستان ته راواړاوه چې پاکستان په مخدره توکو کې په کرکیله کې ښکیل دی، او دا کرکیله هم کوي، او بیا دوی به دا نړۍ ته استوي، د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته، او کېدای شي پر دې باندې بیا د افغانستان نوم وکاروي. نو دا د امیر خان متکي تر ټولو ډیر ځیرک پوینټ و چې د نړیوالو تر غوږونو یې ورسوه چې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله 0 ته راټیټه شوې ده، نشي توکي نه کرل کېږي، اوس دلته نشي مواد نه خرڅېږي، دا بازار په مطلق ډول باندې بند دی. نو
چې هر څه کوي هغه د ډیورنډ کرښې غاړې ته په قبایلي سیمو او د پښتونخوا وطن په د جنوبي پښتونخوا په ځینو سیمو کې په ګلستان او په دې سیمو کې ویډیوګانې شته، ثبوتونه هم شته، دلته کار کیږي او د پاکستان د پوځ تر نظارت لاندې کیږي او دا استول کیږي. نو دا بل اړخ خو د امیر خان متقي د سیمینار مهم اړخ، د وینا مهم اړخ، خو تر هغه بریده پورې چې څومره زه پوهېږم دا ډېرې پستې خبرې وې، ولې ډېرې ترخې خبرې وې. د دې ترخو خبرو دپاره طالبانو یو بل لاره غوره کړې ده چې هغې له پاکستانه لاره ورکه کړې ده. هغه دا ده چې وزیر خارجه ته د افغانستان وزیر خارجه جواب ورکوي، د پوځ مشر ته ملا محمد یعقوب اخوند جواب ورکوي، د پوځ ویان ته د افغانستان د ویان د ذبیح الله مجاهد جواب ورکوي، او په اقتصادي چارو کې ملا برادر اخوند داسې جوابونه ورکړي دي چې دا به پاکستان هم یاد ساتي او تاریخ به یې هم یاد ساتي. نو دا ټوله هغه څه دي چې ډیر قدم په قدم او زینه پر زینه باندې طالبان په ډیره صحیح منظمه توګه باندې خپل سیمه‌ییز سیاست کوي او خپل سیمه‌ییز سیاست ته لاس ورچولی دی. هغه اطلاعات چې تر ما پورې را رسېدلي دي شواهد د سیمې ټولو هیوادونو ته ورکول شوي دي چې ګواکې د دې بریدونو تر شا د شریر ګاونډي لاس دی. نو افغانستان دم ګړی په دغه پالیسي کې چې اوس روانه ده ښه روان دی. تر ډیره بریده پورې چارې زما په نظر باندې، البته ډیر ملګري به پر دې باندې اعتراض کوي، اسیم د خلکو خو ډیر خلک کار نه لري د اعتراض خوند ورکوي، خو حقیقت دا دی چې طالبان په دغه اوسنۍ موجوده پالیسي کې ډیر پزغر ده، ډیر سم روان دی او د امیر خان متقي ټوله وینا که وپلټل سي وکتل سي زه متیقن یم چې تاسو به تر دغه هم ډیر څه پکې راوباسئ څومره شان چې ما پکې راویستل. نو ژوند د یوه داسې افغانستان په هیله چې چارواکي د پردیو چارواکو د جواب قابل وي، د یو داسې افغانستان په هیله چې د ترهګرۍ، نشهیي توکو او جنگ جګړو څخه خلاص وي، داسې یو افغانستان چې د دشمن په سترګو کې اڅغی وي. شاده باد او بریالي اوسئ. میرویس افغان مو تر بلې لنډې ویډیو پر لوی الله سپاري. دا ویډیو در سره شریکه کوي، هیله مې دا ده چې تر ډیرو خلکو یې ورسوئ چې د افغانستان له حالات هم خلک خبر سي. شاد اوسئ.